بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ او په خپلو کورونو کې سلامت اوسئ. بیا هم یو ځل د تاسو د کورونو ښوونکی زینب حمیدي د ټولګي 4 ټولګی ریاضي مضمون چې د موږ لوست لومړنی لوست و د عددونو د مقامي قیمتونه پیاوړي کول تر 100,000 پورې د دې درس یا د دې لوست درېیمې برخې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو په 2 تیر لوستونو کې دا وپوهېدلی چې مونږ یو عدد تر 100,000 پورې څنګه یې لیکو، په کومو طبقو کې مونږ ویشو او هغه مراتب مونږ څنګه لولو. مونږ په دې کې ډېر سوالونه کار وکړل، ډېر فعالیتونه مو درلودل، په څو طریقو باندې مونږ تاسو ته دا وښودل چې ګرانو زده کوونکو څنګه یې کولی شئ یو عدد په مختلفو طریقو باندې تاسو ولیکئ. تر دې دمخه چې موږ د خپل د ننني لوست پیل وکړو، امید دی چې تاسو ټول بیا هم د خپلې کتابچې، پنسلونه او کتابونه د ځان سره لرئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو بیا هم زه یو یادونه کوم چې په خپلو کتابچو کې به یو دانه چوت رسموئ. په هغه چوتو کې به تاسو خپل طبقه بندي د 1 نه تر 100 زریزو پورې د خطکش په هغه کومک باندې کوئ. تاسو د کتاب 3 مخ دلته د مونږ سره 4 ریاضي لرو. تاسو پوښتنې تاسو ته ویل شوي چې د لاندنیو عددونو رقمونه په راکړل شوو جدولونو کې ولیکئ. تاسو دلته بیا هم ګورئ چې څو برخې لرئ د خپل د کتاب. 3 سواله دي په دې مخه کې. هر سوال په عباراتو کې دلته درکول شوي دي. بیا هم جدول دی دلته د مونږ سره چې مونږ د دې دپاره چې دغه عبارات یا عبارتي اعداد په سمه توګه په خپل په جدول کې په ډېر منظمه توګه باندې وویشو، نو مونږ ته دا لازم دی چې تر ټولو اول مونږ باید د خپل دغه عبارتي اعداد په اعدادو کې دلته د دې ترڅنګ ولیکو. آفرین، انشاءالله تاسو هم د خپل پنسلونه راواخیستل او په خپل کتابچو کومې ولیکل. د مونږ لومړنی عدد چې دلته یې مونږ ته ویلی دي، مونږ ته یې ویلي چې 22,221. څوک کولی شي چې دغه عدد په خپله کتابچه کې ولیکي او نورو سره یې هم شریکه کړي. راځئ چې ولیکو د خپل دغه عدد دلته په اعدادو کې یا په ارقامو کې. مونږ ته یې ویلي چې 22,221. ډېر ښه. مونږ د خپل اعداد دلته ولیکل. دا شوې د مونږ 2 طریقې. په عباراتو دلته مونږ ته راکړل شوي وو، په اعدادو مونږ ولیکل، بیا هم یې دلته په مراتبو ویشو تر څو مونږ د دغې عدد لوست ښه طریقې باندې کولی وشو. د مونږ جدول په څو مراتبو دی؟ 2 طبقې لري چې د 1 طبقه ده او د زریزو طبقه ده. هره طبقه څو مرتبې لري؟ 3 مرتبې لري. 1 لسیز سلیز د 1 طبقه ده، زریز لس زریز او 100 زریز د زریزو طبقه ده. ډېر ښه. مونږ په چوت کې هم دغه طبقه بندیانې کړي دي. 1 لسیز سلیز اوله طبقه ده، زریز لس زریز او 100 زریز دوهمه طبقه ده. ډېر ښه. راځئ نو مونږ بیا هم خپل شروع کوو د لومړني اعداد د ویشلو سره. د مونږ لومړنی رقم په دغه عدد کې کوم عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، 1. نو مونږ یې په 1 کې دلته کوم عدد لیکو؟ 1. او په خپل چوت یا په خپل دلته ما سره مرۍ شته، زه په خپل چوت کې دلته مرۍ اچوم، خو تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابچونو کې چې کومې چوت رسم کړي دي په هغه کې تاسو دغه مرۍ د پنسل په مرسته باندې رسم کړئ. د ما په 1 طبقه کې دلته څو مرۍ دي؟ 1، ځکه چې د ما اوله طبقه کې عدد 1 دی. ډېر ښه. د ما په لسیزه طبقه کې دلته کوم عدد دی؟ په لسیزه طبقه کې دلته 2 دی. نو زه به لومړی دلته په خپله لسیزه طبقه کې په جدول کې 2 لیکم او بیا هم راځم د چوت لور ته او دلته په لسیزه طبقه کې کوم عدد دلته څو مرۍ اچوم؟ 2 مرۍ اچوم. آفرین. بیا هم راځو د خپل 3 رقم ته چې 7 دی.
نو و په کومه طبقې کې دلته په جدول کې لیکل کیږي؟ په سلیزه طبقې کې لیکل کیږي. ډېر ښه. ځکه که موږ دغه عدد حصه ونه وایو نو دغه موږ ته دا عدد چې کوم موږ لولو دا داسې لوستل کیږي چې 221. نو د 100 چې کله موږ وایو دا په دې معنا چې دغه رقم د سلیز مرتبې کې دی. نو و دلته سلیزه جدول کې دلته لیکو او په چوت کې موږ څو مریو ته نیاز لرو؟ آفرین. 5 مریو 7 مریو ته موږ نیاز لرو. نو ما سره دلته 7 مری دي. کوم مرتبه کې زه دغه 7 مری باید وکاروم؟ په سلیزه کې. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو به هیڅ ستونزه اوس نه لرئ د دغې اعدادو او حتی په دې امید چې د ما تر مخه مو هم دغه اعداد په ډېره ښه توګه په خپلو کتابچونو کې پاک او منظم لیکلي وي. نو ما په خپلې سلیزې طبقې کې دلته 7 مری واچولې. بیا هم دلته د ما 4م رقم 7 دي، یعنې زریزه طبقه مې 7 ده. نو ما ته څو مری دلته پکار دي؟ 7 مری پکار دي. د کومې مرتبې دپاره مې پکار دي؟ آفرین، بالکل د زریزې مرتبې دپاره مې پکار دي. 3 4 5 6 او 7. د ما آخرنی یا وروستنی عدد کوم یو دی؟ 2. نو زه دا په لزریزو طبقه کې دلته لیکم 2 او په لزریزه طبقه کې چې کوم چوت دلته د ما سره دی څو عدده زه باید وکارم؟ څو مری؟ 2 مری. انشاءالله که تاسو چیرته مری او چوت د ځان سره نه لرئ په کورونو کې نو د رسم په طریقه یې هم کولی شئ چې زده یې کړئ. اوس ګرانو زده کوونکو راځئ چې دغه عادت وګورو. دغه عادت چې کوم یو مونږ دلته لولو مونږ وایو چې 2,221 مونږ په عدد کې دلته ولیکل او دلته مو په جدول کې توضیح کړل. نو انشاءالله چې تاسو هیڅ کومه ستونزه نه لرئ او په همدغه ډول باندې په 4 طریقو باندې په مختلفو طریقو باندې مونږ کولی شو چې دغه د خپل عدد بیا هم ولیکو. په 2م سوال کې تاسو راځئ چې یو ځای ټول زده کوونکي ولولو چې دغه عدد په عباراتو کې کوم یو دی. مونږ ته یې ویلي چې 11,800 11,800 اول رقم 0 بیا هم دلته 2م یا لسیز طبقې کې یا مرتبې کې 0 په سلیزې مرتبې کې 8 په زریزې مرتبې کې 1 او په لزریزې مرتبې کې 3 لیکو په جدول کې. په همدغه ترتیب باندې موږ د خپل په چوت کې کارولی شو چې کوم عدد چې لرو موږ هم دلته کارولی شو. اوله کې د موږ کوم عدد دی؟ 0. مطلب هیڅ موږ مری ته حاجت نه لرو. لسیزې کې مری ته حاجت نه لرو. په سلیزې کې موږ 8 مریګانو ته حاجت لرو. 1 2 3 4 5 6 8. زریزه مرتبه کې دلته څو مریو ته کار لرو؟ 1 ته. زریزه مرتبه کې 1 ته او په لزریزو کې 3 ته. ډېر ښه. اوس ګرانو زده کوونکو آیا تاسو دغه عدد لوستلی شئ؟ آفرین، ډېر ښه. امید چې تاسو یې لوستلی شئ. دغه د مونږ عدد کوم عدد دی؟ 11,800. د پوښتنو 3مې برخه کوم عدد دی؟ یو ځای سره لولو. 24,215 24,215. لومړی برخه کې موږ په کوم رقم لیکو؟ په اعدادو یې لیکو. موږ یې لیکو چې 24,215. سمه ده؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. د ما لومړی طبقه دلته کوم عدد دی؟ 5. نو په یویز کې زه باید څه ولیکم؟ 5. لسیز کوم عدد دی؟ 1 دی. په لسیز کې جدول کې 1. سلیز مې کوم عدد دی؟ 2.
زریز رقم کې مې کوم عدد دی؟ 4. او په لزریز رقم مې کوم عدد دی؟ 2. بیا هم راځئ چې دغه عدد چې د مونږ دی 24,215 په چوت کې څنګه کارول کیږي. انشاءالله تاسو ته به اوس ډېر ښه او ډېر ښه خوند به ترې اخلئ دا چې خپل درسونه په ډېره ښه توګه سره لولئ او په چوت کې په خپلو کتابچونو کې د پنسل په واسطه باندې رسموئ. د ما یویز رقم دلته کوم عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ 15 دی. نو ما په خپل یویز کې دلته د چوت دپاره څو مریو ته اړتیا لرم؟ 15 مریو ته اړتیا لرم. بلکل ګرانو زده کوونکو. یویز مې 15 مری دي. لسیز یوه مری ځکه چې عدد مې یو دی. سلیز کې مې دلته کوم عدد دی؟ سلیز رقم کې مې عدد 2 دی. نو زه څو مری ته کار لرم؟ 2 مری. زریز مې دلته کوم عدد دی؟ 4. نو زریز دپاره به زه څو مری کاروم؟ بلکل ګرانو شاګردانو 4 دانې. لزریز کې 2. بیا هم مونږ په ډیره اسانه توګه باندې وکولای شو چې د خپل یو عدد په 4 طریقو باندې ولیکو. په عباراتو کې په کتاب کې راکول شوي دي هغه لولو، بیا یې په اعدادو باندې دلته لیکو، په جدول کې طبقه بندي کوو او بیا یې هم دلته د خپل آخرنی تمرین دپاره په چوت کې کاروو. دغه عدد اوس د مونږ سره دی 24,215. ګرانو زده کوونکو امید دی چې تاسو د خپل دغه پوښتنې ډېرې ښه توګې باندې کړي وي او اوس بیا هم د همدغې پوښتنو په ادامه کې مونږ بعضې سوالونه په مختلفو شکلونو باندې لرو چې یو د بل سره په ډېر ښه په کومک د یو د بل د مرستې کاروو. دلته زه به دلته د چوت نه دغه مری وباسم تر څو مونږ وکولای شو چې د نوي سوالونو دپاره یې خلاص کړو. د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې تاسو د خپل د کتاب 4مه برخه باید په خپلو کتابچو کې دغسې چوتونه په دې شکل باندې رسم کړئ، په هغه کې مری رسمي کړئ او بیا یې هم دلته اعداد ولیکئ. یا هم تاسو کولی شئ چې په خپل په کتابونو کې یعنې دغه صفحه کې په پنسل کې دلته ولیکئ. د مثال په توګه زه تاسو ته یو دانه کار کوم او بیا هم انشاءالله چې تاسو به په همغه کومک باندې د همغې په مرستې باندې نور باقي ټول سوالونه دلته حلوئ. لومړنۍ برخه یې دلته دی. بیا هم ما وویل چې د مریو په اساس یا د مرتبو په اساس اول موږ د خپل اعداد جوړوو. په لومړنۍ طبقه کې دلته د یویزو طبقه کې لومړنۍ مرتبه کې څو مری دي؟ 1 2 3 4 5. نو زه به دلته لیکم 15. په یویزه طبقه کې دویمه مرتبه کې څو مری دي؟ 2. بیا هم په یویزه طبقه کې په دریمه مرتبه کې څو مری دي؟ 1. بیا هم راځو د زرونو طبقې ته یعنې د زریزو طبقې ته. زریزو طبقو ته په لومړنۍ مرتبه کې څو عدده دي؟ 3. له زریزو مرتبه کې هیڅ مری دلته مونږ نه وینو. دا په دې معنا چې یعنې 0 دی. او په زریزو کې لزریز او بیا هم اوس سلزریزو کې. په سلزریزو کې مونږ دلته وویل چې دغه عدد مونږ په کومه طریقه لیکو؟ دلته مری یوه ده په دغه مرتبه کې، نو مونږ دلته لیکو 1. اوس آیا تاسو کولی شئ چې دغه عدد ولولئ؟ بلکل هو، انشاءالله تاسو یې لوستلی شئ. دغه عدد 1,325. 1,325. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو دا کورنۍ دنده په خپله ډېره ښه توګه باندې کړې وي او تر بیا هم بلې پروګرام پورې یا تر بل درس پورې مو په پاک الله سپارم. خدای پامان. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ.